او څومره خوند به کولی چې امیتاب ته به ما بابا بابا ویلې او ما ته به انګور انګور ویلې. اوهو دا څه ګډې وړې دي شروع کې ماسټر دې کړی دی؟ ماسټر نو سر ماسټر مې نه دی کړی. زما خو لا کویدن هم نه ده شوي او زه به ماسټر سره واده بلکل هم نه کوم. اوهو زما مطلب دی ایم اے دې څه کې کړې ده؟ او سر په هیسټري کې. تاریخ کې نو بیا ستا دپاره یو اسان سوال دی د ټوني بلیر د کرنیکه تاریخي پیدایش څه و؟ دا تاسو څه وایئ سر؟ نه درځي. بل سوال په پاکستان کې څومره وزیر اعظمان تیر شوي دي او د هغې شماره څه وه؟ سوري سر زما ریاضي کمزوري ده. په کنډولیزه رایس او سونیا ګاندي کې څه قدر مشترک دي؟ سر دواړه کونډې دي. او ډېر اعلی. ښه آخري سوال دنیا څو ډانګه ده؟ دنیا سوري سر. اوکې تو اوسلی شي. ٹھیک شو سر. جی هلو السلام علیکم ډیډي. ډیډي تاسو څنګه یې؟ مور مې څنګه ده؟ جی ډیډي. اوکې ډیډي زه به قاسم خان اکر سره خبره وکړم. تاسو به کله راځئ؟ اوکې مور ته مې سلام کوئ جی. السلام علیکم جی السلام علیکم. قاسم خان انکل نمبر ما چېرته لیکلی دی؟ او خو زما د مذهب چې ته بادام خوړل پکار دي. ویم که په کور کې چاته پته ولګېده چې ده خپلې ښځې ته بادام راوړي دي نو ویم قسم مې دی په خدای وایي چې پاکې باڼې به رانه وځي. داسې کار کومه چې په دې سوچ کې یو دماغ راولم. ناز بیګم اوس به زه ستا دپاره دا ضرور پټوم چې په کوم ځای کې یې پټ کړم یاره. د بډې نه به بل ښه ځای نه وي یا الله څوک یې وونري. زجاز بیگم ستا دپاره به دا وکړو یا الله سره باندې خپلې پردې راواچې امین ثم زرغونه بچی به مطلب پوه شي که نه؟ بچه څه مې اټوي هغسې به کېږه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. راځي مالې پلي روړل اصل کې تا د خدای رانه هېر شو. غلام لالا او ماله یې د وی روړه. زه د خیره دا پکې لا بله ویم خوراکې قسم مې دې په خدای وایي که نه ته خو قسم نه راکې به د دماغونه مې ډایرک والوته دا خبره. غلام لالا دې په تا څه کوي که دا ورته خپلې ښځې ویلې وې نو ډاکټران دې به له کور ته راوستي وو هغې له خوښ څه راچلی. ویم دا ما ته ولې په هره خبره کې خوله راچې ولې راپورې ډډې مګي. رښتیا وایي که نه بیبي ته زما د ټبر بیګم نه څه غواړې؟ ویم که اوسه پورې ما دې ته یوه چڼه راوړي که نه نو په ما دې د سور غوښه شي بس که څنګه ګران بابا. د داجي نه بادام ویږي. الله ما ګلو زرغون بچی د سور غوښه راټوله کوي شابه یلی. د ښځې غلامه داسې دي په ایمان بیبي بس دغه دی دا اخوا دې خوا ورکه جواب. که دا بادام تا په ښکاره روړی وې نو څومره به ښه وې بچې.
دا څه وایي یاره ښه ظالمانو خلکو کره پیدا شوی ښه که ستا په دې ځای نو په رښتیا به مې ځان فانسي کړی ما هم ځان پانسي کولو خو ما وی چېرته مری مې خوږ نه شي خو دا ښه خبره ونه شوه چې پلار ته دې پته ولګېده چې دا ډرامه کوي نو دا خو راته هم تا ویلي نو دا مې درته ویلي چې ډوډۍ به غواړي شرمېدلیا په خېټه دې سر ورکړی دی اوس به څه کېږي څه به کېږي خو سروالی بروالی ګرځم نو ګوره هم دې په شرمونو وشرمولم او هم راپورې خنداګانې کې زما خو یارې خفه کېږم در باندې خو زه ویم چې توم د سرې ډولۍ خاوند شي او دا پته درته ولګي چې دوزخ یوازې په هغه جان نه په دې جان هم شته څه جنت یادوم مړه خولې له مې دوزخ راغلو زه دې ویرولم مړه هسې تا چېرته جنۍ سره خبرې کړي دي جینکۍ خو ما پسې مري ها دا روزانه چې اعلانونه کېږي نو جنکۍ تا پسې مري هسې ما یو خبره نوټ کړې ده چې جینکۍ زما نه شرمېږي هلکه ته به غلطېږې ګورې جنکۍ به ستا نه شرمېږي په تا به شرمېږي په تا به ورته ځان بد ښکاري که نه څه اوه چې قاسم خان انکل سره خبرې وکړم نمبر ما چېرته لیکلی دی हेलो अस्सलाम वालेकुम जी कासिम खान अंकल सर खबरें कोले शो او قاسم جان خبرې کوم जी زدا صادق خان زوی خبرې کوم جی فاروق ها ته د صادقي زوی واخو زما د وړوکوالي دوست دی بس بچې داسې وګڼه چې دوه کاله به او یو روح अंकल यो रूह او دو کاری بوایا هلکه ته خو ماته لکه د خپل پلار مشروط کوما ښکاري هره خبره کې نکتې روباسې پلان ویل جی چې تاسو سره ملاو شم خامخا راسې بچې موږ به دې انتظار کوو ټیک ته جی چې درځم نو تاسو ته به رینګ وکړم رینګه رینګه مه کوه بړه خو بس راځه پوه شوې ډېره ښه ده جی ډېر زر به درځم د الله په امان دا څوک را روان دي ولا صادقي زوی فاروق صادقې خو اوس لوی سړی دی دا زوی مونږ در سره راځي زما د وړوکوالي د یار زوی دی 70 پرده مې تې ماته ده چې راځي نو سل ځل دې راشي هلو څوک خبرې کوي زه په تا ستې پتې خبرې کوم نه مړې په ایمان لیدلې مې نه خو زه در باندې ښه پوخه شک شوم ولې نه د زړه سره هغه څنګه وي چې زما خوښې ستا به ولې بدې شومه زما د خولې خبره دې وایسته خو زما نمبر چا درکړی و ستا عشق را کړی دی ته یې څوکه د چا لور خورې زه چې هر څوک یم ستا د ارمانونو شهزادګاه یم ستا د خوبونو تعبیر دا څومره ګرانه ګرانه پښتو وې دومره ګران ګران ټکي مې استعمالوه خو ته یې څوکه چې وخت راشي نو په هر څه به پوه شي زه تا سره په دې نمبر خبرې کولی شم ته راته مه کوه زه به در سره پخپله رابطه کوم خو ته داسې کار وکړه چې ما ته لږ ایزي لوډ وکړه په ایزي لوډونو باندې مړه کم مړې ته غم نه کوه هله څوک رالل زه فون بندوم ښه السلام علیکم زه دړګیا چې اوس سیم بدل کړو وای قربانه زمه چې په توتي زیری وکړمه